صفي الله د خپل ژوند ډیر کلونه د کابل په دې روزنتون کې تیر کړي. دی که څه هم په تنکي ماشومتوب کې د بېوزلۍ له امله دې ځای ته راغلی و او په روزنتون کې یې ښه روزنه وشوه، تعلیم یې وکړ او دا دی نن د همدې روزنتون یو روزونکی دی. کورس ته راغلو، د موسسې ته راغلو، موسسې کې راغلو، هلته هم نجاري کار وکړو. اول مکتب ته نه تلم، هلته سره کې مکتب ته نه تلم، دلته راغلو، هم درس مې وویلې، هم کار مې وکړ. کار درسونه مې مکتب مې خوښه کړی و، مکتب بیا دلته راغلم، مکتب مې شروع کړ، درس کار مې وکړ. بیا پنځه کاله مې دلته کار وکړ، 5 کاله بعد بیا زه دلته استاد شوم. د استاد په هغه راغلم چې استاد شوم، بیا دلته شاګردانو ته درس ورکوم. د صفي الله په شان داسې نور ځوانان هم شته چې په خپلو هڅو او د روزنتون په مرسته یې د خپل ژوند برخلیک ټاکلی دی. خو په نورو روزنتونونو کې بیا د هلکانو په پرتله نجونو سره د خپل راتلونکي او بې سرپرستۍ په اړه اندېښنې موجودې دي. په دې روزنتون او د افغانستان په کچه شاوخوا 6 نورو بېلابېلو روزنتونونو کې سلګونه افغان ماشومان ساتل کیږي، البته تر 18 کلنۍ پورې. دا چې له 18 کلنۍ نه وروسته د دغو ماشومانو برخلیک څه دی، دا هغه اندېښنه ده چې په دې او زیاتو نورو روزنتونونو کې له ځوانانو سره په دې اړه اندېښنې موجودې دي. په دې روزنتون کې اوسېدونکی هر ماشوم د ژوند ځانګړې کیسه لري. مستعار نوم یې ګاڼه دی. دا او تر دې مشره خور یې په 6 کلنۍ کې د روزنتون ته راوستل شوې وي، ځکه پلار یې مړ او بل سرپرست یې نه درلود. 14 کلنه ګاڼه اړه ده چې د اصولو له مخې باید په 18 کلنۍ کې روزنتون پرېږدي. دا د خپل برخلیک په اړه اندېښمنه ده. اول خو چې هر څوک اول راسي ژاړي او جغات کوي په خپل کورنۍ پسې، خو موږ زما کوچنۍ خور هم ډېره کوچنۍ وه، زما ورور خو بیخي کوچنی و، خو د هغه وخت هغوی یې نه و شامل کړی. چې زه 2م صنف ته لاړم بره زما کوچنی ورور یې دلته شامل کړي. برنو موږ هرې پلا به موږ ژړله په خپلې مور پسې، چې مور ته به مو زنګ وویل چې راسه موږ بوځه. مور به مې ویل چې زما سره پیسې نشته، زه به تاسو څه رقم کور ته راوړم. ګاڼه د دې روزنتون یوازینۍ نجلۍ نه ده چې د خپل تګ په اړه اندېښنه لري، بلکې د دې په شان ډېرې نورې نجونې هم ورته اندېښنې لري. نمیخواستن برای از اونا میگفتن که یتیم است، اینجا یتیم خانه نیست که تو نگاهش. نرگس 14 کاله عمر لري. دا لا وړه وه چې مور یې مړه شوه او پلار یې پرېښوده. من هنوز 15 ساله هستم و تصمیمم ندارم، نمیفهم داینده چی کنم. خودم هم تشویش میکنم بعضن که من هیچ کس ندارم و اگه از اینجا فارغ شم کجا برم. د افغانستان د روزنتونونو مشر فیضان احمد کاکړ وایي سره له دې چې کال بل ته روزنتونونو ته د بې سرپرسته ماشومانو مراجعات زیاتیږي، خو د روزنې او پالنې لپاره یې کافي امکانات په واک کې نشته. په افغانستان کې تعداد د یتیمو بې سرپرستو او بې وزلو ماشومانو تعداد ډېر زیات دی. که تنها مونږ د یتیمو ماشومانو احصایي ته وګورو 1.8 میلیونه هغه ماشومان دي چې یا خپل پلار او مور یې د لاسه ورکړي دي یا یې تنها یو د لاسه ورکړی دی. او دغه ټول ماشومان یعنی تنها په پرورشګاه کې دوی هغه بودباش دا ممکن هم نه دی، او دولت هم په دغه موجوده وضعیت کې فکر نه کوم که دغه دومره امکانات هم ولري چې دغه ټول د یو پوښ لاندې راولي. د دغې ادارې په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې 18 دولتي او خصوصي روزنتونونه موجود دي چې 10,000 ماشومان پکې ساتل کیږي، چې له 2,000 زیاتې نجونې او پاتې نور یې هلکان دي. افغانستان هغه هیواد دی چې د وروستیو جګړو له امله پکې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمیر ورځ بلې ته په زیاتېدو دی. خو ټولو ته روزنتون کې د اوسېدو لپاره چانس نشته چې د دوی په شان د خپل د ماشومتوب سخته دوره په روزنتون کې تېره کړي. خو 19 کلن راهب هم هغه کس دی چې په روزنتون کې وروزل شو او اوس د خپل راتلونکي سمبالېدو ترڅنګ د کورنۍ لپاره هم سرپرستی کولی شي. پدرم سواد نداشت یا بعید بود، نمیتونست کار کنه. کراچی بود، در کراچی روز 200-300 به خانه نان میورد. معمول شکر الحمدلله مستم و بیادر خورترک ما در هتل کار میکنم، مستم کار میکنم، اینجا درس میتونم و کار با شاگردات میتونم، از مو پیسه زندگی خدا پیش میبره تا فعلا.